نه ما سره دا شی مه کوئ دا مخینه دا دو احتمال مه کټ کوه صحیح کټ کوه ویښته کټ که یاره مشین پې راکش کاږه لالا دا واله دی مخینه کټ که دی مخینه کټ غوږونه کټ که غوږونه کټ که روره زه دلته شرمېږم غوږونه کټ که پهلوانه ما ته وګوره پرې کینچه دي خړ بوزم ورکه خراب نورم کټ غوږونه هم کټ که لالا بس माफ नहीं का غوږ کاری دلته دی غوږونو نه هم لږ ووه غوږونو نه مه ووه مشین پرې نه هلته روره ما ته مسله جوړېږي روره بابا ستا ارمان مې پوره کو خو ډېره بده خبره ده خپل چې ستا کوم ملګري دي تپوس دې وکړه خیر دی دا وګورئ دا زما یخته دي ما چاته په ژوند کې دونه یخته نه دي ویلې معافي وغوښتل هلته ما پسې ما ته وویل دنیا د خدای رنګونه راځي بابا زه څوک یم والله بالله ما ته وویل بابا ما پسې د هغوی د دنیا د خدای خلکو رنګونه په خلکو ځان وغیم قسم په خدای دلته دا دی را سره ملګری ناست دی په الله مې د یقین وکړي قسم په خدای چې ما ته وبه مې غی والله مشر خپل ډېر ګڼ خبره کې غلط کان چې کوم گیفټینګ کړی ډېر ګیس پکې خبرې کوي یې ما خو ته نږدې ورته چې مې ما ته کمانډو ماشین ته لاس کړه دغه ځای نه پکې ده نه کړ دغه ځای کې چې کېده یو خراب دغه ځای نورې مه وه ماشین پې راکاږه غوږونه خو مې خالي کړل دا وګوره دا زه به سبا د خلکو سره سترګې څنګه لګوم بدارونه وکړم زما خبره وره کمانډو وروره ما ته وګوره زما خبره وره دا ما نه ما ته وګوره دنیا خلک تباه برباد کړه هغوی څه وایي دا نیکه دنیا د خدای خلک رنګونه کوي دا ټول ټیک ټاک ما پسې رنګونه کوي خره پوره ورکړه الله په شا باندې ووه په خره پوره ورکړم دا وګوره نه په پران وره لیونه کېږم ګوره ماشین راواله نه که ور خره تې وه خبره وره دراني څوک خیر دی ته لږ حوصله وکړه زه ستا نه چې څه قسمه بخښنه یې زه نه غواړم خبره وره ته مې وټې او ما چې د چا په سر ستا سره میچ لګولی او خیر دی ته دې کسان نه واله زه به اوس خبرې وکړم څه مسله نشته ته داسې کار وکړه د فوجي کټینګ مکمل وکړه فوجي کټینګ وکړه دا څه شی دی یار دلته نیکه 50,000 کسان ناستي پنشمنټ وکړه زدنیان دې راوله ګورې ما ته وګوره خوشي کوم راوله هغه زدنیان دې راوله ورته نن مې ما ته وګوره دا څه شو هغه فول سپورټ کمانډو والا هغه ما ته وګوره زموږ د ډبلي زور نه وکتل پنشمنټ لالا پنشمنټ زما خبره وره زه ته خبره وکړم ستا چې کوم ملګري دي چې څه قسمه معذرت وي او څه قسمه خبره کې زه دې معذرت غواړم خو ما چې د چا په سر ګیم ډن کړی و وحیده خلکو سره دوکه وکړله او فراډ یې وکړو ستا د مخکې د ټولو ریکارډینګ دلته ولګوه د یو کس ریکارډینګ ولګوه دلته ګوره لالا تا ته پته ده ګوره د عزت خبره ده هغه د غیو پروینسي ده خو تا ته ما وویل تا ته یې پته تا یو ملګري دوه ته ریکارډینګ لګولی ویې لګوه دلته تا ته چې ما څوک یاد کړي تې ولګوه خیر دی او زه خیر دی زه چې څه قسمه ستا ګیفټر به څه خبره راځي کېږي زه یې کومه خو لکه ډېره بده خبره ده یخته خو مې داسې حد ته ورسولې دا وګوره زما څومره غټ غټ یخته دا وګورې فینې او زه نه بس معافي ده نه غواړم غلطي ده بس وشوه خبره ختمه ګیم دی ستا د ګیفټرانو نه د ټول نه هغوی معافي ده نه وه معافي غواړي بس معافي کړه پرېږده دنیا به یاره معافي کړه یو منټ معافي کړه پرېږده بس نه ولې معاف کا
ولې جانو راغلی څه السلام علیکم. وعلیکم السلام جانو څنګه وروسته شپاله ګپ شپ دې راخیستې دی ته سر ګنجې کې په کومه خوشحالي کې سر ګنجې کې یو دغه جوړ شي دا ام وی پی ان دي ټول ها جانو برو بس ورته ورځ په نه کوي ترشلې کنه کا ای خپل مرګره ته پوسو غرمه چې څوک راغلی و ته وای دا ډوزي دي دا ته د جانو ډوزي دي ښه عرفان لایف راشه برو عرفان لایف راشه او ګوره کمانډو عرفان لایف راشه ګیس کارخونه لایف راشه کمانډو مونږ ته چیتا چې دا چیتا بر اسمانو مونږ هغه سر والے دی نو ته څنګه نه وي آفرین ورځه په برو جانو لا زما روډ دی چې موږ په خپل چیتا سره راخصلې مو ایجے چې کوم دی ایجے په چیتا باندې سرګنجې کړو زموږ د سیټ ایجے ته پنچلنج ما ورته بره د ویډیو د پاسه لیکلو مې او پنچلنج ایجے پروا جانو ته مې زما خبر کما سره ایجے ناس ته ماته ایجے پلی کړو به دا هر قسمه پنیشمنت ایجے دی میچ کې زما د ګروپ صرف 2 کسان لوبېدلي 2 کسان ښه دا صرف مونږ وکتل مونږ پوری بار خبره بنې او ایجے ما ته ګوره درانی خبره وره که ایجے دلته ما ته پلی کړو ګول را چولې کنه ګول یو ګول